ترسو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي تر هغې پورې قیامت به نه راځي. کله چې د دې مخ د ځمکې نه د خدای نوم ختم شي بیا به الله دا ځمکه او د اسمانونه او دا هر څه تباه کړي او قیامت به راشي. بیا ورونو قیامت چې راځي ناګهاني نه راځي. د قیامت خپل نښې نښانې دي. پیغمبر علیه السلام د هغې بیان کړی دی. ډېرې نښې د قیامت چې کومې وړې وړې نښې دي نو هغه تقریبا راښکاره شوي دي، او کومې چې غټې نښې دي لویې نښې د هغې انتظار دی، او نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه غټې نښې به موجودېږي. یو د هغې غټو نښو نه په دې مخ د ځمکه د یهودیانو د عیسایانو غلبه ده. ګوره پیغمبر علیہ السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي، د مسلمانانو حکومتونه او سلطنتونه به ختم شي، او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومتي. د یهودو او د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زمونږ وطن، دارنګې دا افغانستان او خراسان او ایران، روم او فارس، شام او لبنان او اردن، فلسطین، د افریقې ملکونه چې څومره دي پرې به د عیسایانو او د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی، او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو که اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم نو زه وایم دا د نبي علیہ السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه څوارلس نیم سوه کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګرانی لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان، د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل، ځان ته مؤمن ویل، یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي. که کافر څه کار کوي نو یې تم ښه کوي، او که مسلمان څه وایي نو یې تم ښه کوي. دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی، دی باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان بنی بیا او کوي نو پټ بی، او کدی سر ښکاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او د عیسایانو ملګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغه مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي، خدای دې هغه مسلمان نه ګرځي. د دغه یهودیانو او عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي، او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه د خیبر ورته وایي، خو زمونږ دا خیبر دی. د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا څه 83.5 میله کیلومیټره لرې ده. هغې ته به د یهودیانو او د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي. اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخ راوچت کړي نو الله اسلام لم بیا برې او غلبه ورکوي. مسلمانان به راغونډ شي چې موږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدس ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالن شو، څه به کوو دې سره؟
هغې به راغونډ شي یو نیک سړی وی چې هغه ته به مهدي ویل کېږي او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شانتې وي محمد به نومي د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمنی کوم چې د نبی علیه السلام نوم و دا پیغمبر علیه السلام فرمایي د مهدي نوم به زما د نوم په شاني د پلار نوم به زما د پلار په شانتي د مور نوم به زما د مور په شانتي وي او فرمایي نبی علیه السلام چې د هغه شکل به هم تقریبا زما برابري او د هغه خوی به هم زما په شانتي دا یو نیک سړی به یو بزرگ انسان به یو ولی الله انسان به مدینه منوره کې به خلق به داسې چوتو میں شروع کی چې می گویا چیرې دا سړی ښه سړی دی او دې بادشاه کول پکار دی دې به د هغه ځای نه رو تختی مکې مکرمې ته به راشي دې دپاره به رو تختی چې هسې نه دا خلق ما خپل بادشاه مقرر نه کي یریږي به د بادشاه د بوج نه خو نبی علیه السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک کي چې هغې به د دروغې د مهدي دعوه کوي او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې د هغه درته ښیم دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغې به هم راغلي بیت الله طواف لو په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي په دې فکر او سوچ کې به ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی د مدینې منورې نه راغلی د مکې مکرمې ته حج کوي هغې به په زور رونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې رونیسي په زور به یې رونیسي دی به انکار کوي هغې به وي موږ دې نه پرېږدو ستانه بغیر بل سړی موږ مشر نه منو لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به هغې خلیفه کړي اوس پیغمبر علیه السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي ګوره نبی علیه السلام چې سوی قربان شم ته نو هغه رښتیا وي هغه دروغ نه دی چې کم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشتي یو نښه خو دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومې تندر نیسي په دغه روژه کې درېیمه نښه دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي سپومې به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي د دویمه نښه شوه او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي د ده لاسنیوه به کوي دی به بادشاه مقرروي د درېیمه نښه شوه او څلورمه نښه دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله فی الارض هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه د خبره اومنه او د تابعداري وکړه دا د الله خلیفه دی یو غیبي اواز بوشي هذا خلیفة الله فی الارض دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی فاسمعوا له واطیعوه خبره واوره او د تابعداري وکړه دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي چې دې بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعت تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي د مسلمان ځای به نه معلوم کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته روځي رو رو به راجمع کېږي راځي به هغه سوچه مسلمان مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ زم خلیفه کړم خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره خبره به پرېږدم نه ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده که نه کوئ زه نه کوم خلافت خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو جهاد به شروع شي دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي لږ لږ شکست به مونی آخر وخت کې به شام ته راورسي د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې د علاقه به د فتح کی او چې څومره عیسایان او یهودیان یا به ټول ختم کی دغه علاقو کې چې د شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز واوري چې دجال راووته دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده دله ورتلل پکار دي لیکن هغه خبر به غلطي ابه دروغ وخیږي صرف یو فایده به پکې ده ته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي لکه یو مسلمان ته وی
دشمن را روان دی، نو که دشمن وی کنی خو مسلمانان یو پوټی لک بیدار توپ پکې راځي، نو دا به یو اعلان وشي چې دجال روت، دجال به نی راغلی، دروغ اعلان بی، دی به لګوندې ملګریم بیدار کی، پوی به هم کی چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی. او ځان تکړه کې ګورې ابا د خدای دعوه کوي او ډیر مسلمانان به گمراه کوي. په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګورې راځي. دا څه وړه خبره نه ده مسلمان تکلیف. د نبی علیہ السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي. پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی، د چا په زړه کې کلک ایمان دی، خدای او رسول په سچ مني، او کم سړی د پیسو غل دی، کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی، د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي. دا شی چې نه وي خدا پته نه لګېده. ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکې ملګري دي هغې خو ځان ته عیسایان نه وي، هم ځان ته مسلمانان وي. هغې خو چرم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکانیان یو یا مونږ عیسایان یو، هغې خو ځان ته وایي مسلمان. دغه امریکې چې کم خلک راوستل هغې خو ځان ته کافر نه وي او نه امریکانیان وي، ځان ته وایي مسلمانان. لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه، دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمانی، دا به غیرتی مسلمان چرم نی، دا به بغیرت مسلمانی. الله دې د مکې مکرمه او د مدینې منورې د اسلام ملګري کی. خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي. د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي، دنه به یهودیت او عیساییتي. ایرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زه د ځانه درته نه وایم چې هرگز مسلمان د کافر، هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا زخونه مې نبی رسول الله فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا برده د خلی دوستی وي او په دغه دوستی به د مسلمان له ټک ورکوي. تاسو که ګورئ د نبی رسول الله د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره په سعودي په ځمکې خپلې قدمونه یې ښودي دي، بیړۍ یې خپلې کویت ته دننه کړي دي، او ځای په دی چې دغه کم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایان او یهودیانو په خپله قبضه کې اغښتي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي، هغې چې څه فرمایي هم حقه خبره شروع ده. نو صاحب د مکې او د مدینې نه والا منورې نه تر د شامه پورې د مسلمانان به فتح شي، علاقې به فتح شي، د مسلمانانو یو دور به راشي، یو راج به راشي، خوشحالۍ او زنده‌باد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو، د عیسایانو نه د خدای پاک موږ بیا آزاد کړو. دې کې به اعلان وي دجال راورسېد، مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی، چې پته ولګي هغه به دروغي. دې به د عدل او د انصاف حکومت شروع کړي. 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي. داسې د عدل او د انصاف حکومت کم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راووري، ځمکه به خپل اسمان، ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کړي، خلک به خوشحاله، داسې به خلک خوشحاله، دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي، ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له، یو غریب ګاونډي له ور به ورته وډبئ، وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه پسې رالې؟ وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی، زرګونه روپۍ دي، دا د خدای په لار کې قبول کا. ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي، نن زه مالدار یم، زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم. غریب بني. دا د نبي علیه السلام بیان. سهار به ورشي بل سړي پسې، صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې پوټې لږ کمزور ښکارې، تا سره امداد کوم، ها دا زکات والا. او وروره که بېګا دې راوړی وی نو شاید چې درنه به مې قبول کړی وی. د شپې ماله خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکم. داسې به خلک نیکان وی، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به را زرغون شي، او صاحب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سرکې او خوشحاله وی. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافذي. جناب دا مهدي به لګي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیہ السلام فرمائی 40 ورځې به دجال په دې مقدس مکه ګرځي، 40 دن. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې، جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګي.
او دا 40 ورځې به سنګي وی لومبی ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ، بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي، نو هغې ته دا سیزونه میزونه تړلي دي. نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو، بره درې مرې اچولې شوي دي، یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې دله اجر درکړي. لومبی ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال، دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي، دې به وایي زه خدای یم، دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت، باغونه به، او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم، هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه یې، وی ښه نه یم، وی یو. باران ته به وایي چې په دې قوم ونشئ، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ، فوراً به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي، دی به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. دا چې ابتلا او امتحان دی، واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی، ما خدای منې، څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه، مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه، هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې، هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو، وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې، هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې، وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمدي کړم وبه منې، دی به یره که دا کار دی وکړو خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کا دې را جمدي کړل خو خدای دې منو، وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه، ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي، دی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کار هم نه دی. هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی، الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به یې بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پېژني، بل سړی به نه پېژني، په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کافر دا به ورته لیکلي کافرې، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پېژني، او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموئ چې بره خېږي، لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پېژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي، د هغوی څاروي به مړه شوي، دی به ورشي ولې خفه یې جي په مونږ باندې آفت راغلی، زمونږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو، دی به وله هغه ټول څومره څاروي ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي
تشي به پړسېدلې وي او ښه مضبوط ساربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نم دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت در کې دا د خدای عذاب دی چې دله کم اور در کې نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي در کې ټینګ شه ورته. جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیہ السلام چې څه فرمایلي ټول په غالب کې وی زه ورغلم دا غالب نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شوي دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیہ السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې دلته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او 2 خبرې رښتیا او یو دروغه، کله 2 دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ، سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ
دته مې غږونه که خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس ته کوم وی ما ورته چې ښه دا تپوس نه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدوا امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کوله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغورځم اخوا مردار کم نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال ني نو وجلو کې څه پیدا ده ولی وجنه یو يهودي معشوم دی او که دجال وی نو تل د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی خبر خلاص شو یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال لا سره دا ابن سیاد را سره روان دی نیم را سره مرګری دی وای چې ما سره مرګری دی وی پلار باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلین مونږ ځان لشو زو دی وی دا سیر را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي وی بار سو یره را باندې رااله وی یره را باندې رااله وی ما ته وی چې مې یریګا اون یریګي ګوري وی ما ته وی چې یره یو تاسو د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او تاسو وی دا ګوي کوم چې تاسو د عربو پیغمبر یې ګوره او بیا ورته وی دا دالک نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو ته آمنت بالله ورسوله یې ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری تاسو ده کنه مې چې وی د مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي دا څه ده مې چې وی د خو د مدینه منوره نه رواني مو دغه د مکه مکرمه ته ځم دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخي د څنګه دجال یم یاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه راي مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو به نه دي بچی دې مشي ویلی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دا وکه بیا ما ته وې زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې لکه تاسو متعلق خلک دجال وی او پړسید وی دومره او پړسید چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه وته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی د خور و ام المؤمنین مې چې دغه سي ماته چې تم دغه سي خینې بخته ګورې سم شمور نه دې کېږي بیا دې رخ شوی دی یو زمانہ کې اس پته نه لګی چې دې څه شو رخ شوی دی پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسایو رستو مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشته کې سوارو لا بادماری کشته ونه پاغه چې دا موافق سمت نه هوا راځي خطابه ځای ته رسي او کله مخالف سمت نه هوا رااله نو په بل تر دی بیا غورځي وی هواګانې د مخالف سمتونو نه شروع شوه وی خیر زمونږ دا کشته په مخ کړه چې په مخ کړه یو جزیره ته ورسید ډیر شکسو مونږ او را روانو مدینه منوره ته وی جزیره ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته بسکو وی چې هغه جزیره ته مونږ کشته او درول ورخاتو یو حیوان مولیده دا سه حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا وخته ته ویزان دو ټول وجود دا وختو ډکو او دې پته نه لګیږي چې مخې کم خواده او شې کم خواده دا چې دا وختو ډک وی مونږ ته یریدو وی ما ته مونږ ته وی چې یریږه ما دې خواراش وی مونږ وته چې تاسو کې تا خو مونږ او یرولو وی چې جاسوس یم جاسوس وی مونږ وته چې دلته څه کې وی چې جاسوس وی مونږ وته چې دلته څه کې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه
هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی، هغه ستاسو انتظار کې لږ ورنږدې شي. وایي موږ ورغلو، وایي چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو، وایي هغې کې یو سړی پروت دی، لویه بلا ده، او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي، او چې موږ یې ولیدو وایي یو ټوپ یې وواو، وایي یقین وکړه چې ټوپ یې کړی، موږ د یو بل نه منډې کړی، ویریدو. وایي موږ ته وایي چې څنګه رالی دلته؟ وایي موږ وایي چې دغه د یو جاسوس دی، هغه جاسوس موږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وایي د دجال یم، او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. وی بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی، دا شته؟ وی موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی، وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو، دا شته؟ موږ وی چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. خدای مو به تعاون وکړي انشاءالله، دا موږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. وی بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مه شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم، یو توابې ته به نشم داخلېدی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه، چې قصه هم وکړه، نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم، دا تمیم الداري او دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي، هغه سړی دوی لیدلي، دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه. او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم، توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه ووله، الا وهذه الطوابه، وایي توابه هم دا مدینه منوره ده، دې ته به نشي داخلېدی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کړي، ده به خلق مسلمانان کړي، خواري به کړي، د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال راشي واپس به خلق گمراهان دی به حیرانی چې خدای پاکه زه څوکم، کم خلق چې مسلمانان کړل، جهاد مې په وکړو، علاقې مې په فتح کړې، خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو. دی به راشي دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به لاسونه خودي، او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به دی را کوز شي، او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به بیږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د اساس کی به ځوړندېږي، دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوځ دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي، دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به راکوز شي، چې راکوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابه وایي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابه وایي نه، دا امام مهدي ستاسو نه دی، او امامتي به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي، وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کړي، او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کړي. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وایي لښکر را جمع کړه چې ده پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به یې را لاندې کړي، چې را لاندې کړي عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به یې ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي، دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ ابه ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې.
وی ګوره سم چګنی وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه کدی مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي دې منځ کې داسې مزل وکړي مړ مې که هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې واپس به را جمدې کړي نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجلی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د اس قدرت پیدا نشي رسوا بشي دغه ځای کې نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام په دې مقدس مکه حکومت شروع کی او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سونو خلق به هغه خوري خلاصیږي بنه او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي مسلمان به ډېر ګډ خوشحاله او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیہ السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه را خوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا طاقت نشته دی کوه تور ته بوځه عیسی علیہ السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به دیره کي چې کوه تور کې دیره کي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج را خواره کي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وله غوندې سوړه پیدا کي وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو سار له به یې که خیري که نه و نو چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوله به خدای بند نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیرې نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وریه په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږې به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه نو هغې به هغه نورو ملګرو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا یي هغې به صرف شروع کړي د دنیا پرې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیہ السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلق هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به یې وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځای چې ګردو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت یو په کوه تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبی علیہ السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو څوک بیا نه ورکوي وله وی به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیہ السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه واوړېده خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیہ السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیہ السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي
دې لوی دریاب ته. بیا به خدای باران وکړي، باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي، د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلی. بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي. جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو، د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي، بیا به کافر زیاتېږي، مسلمان به ورو کم شي. داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه، هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه، د خدای نوم به بالکل ختم شي، او داسې جون به یو بل سره تیری لکه دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره سین جون تیری د ځنګل، او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کم جون تیری، دقه جون به تیری. هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم. او چې کم مسلمانان دي، نبی علیہ السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوزي، هغه هوا چې کم مسلمان باندې لګي به دې به مري، هغه له به خدای مرګ ورکړي، ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي، بیا به مال خدای راخور کړي. دغې وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخیږي، نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي. الله ذوالجلال به ورته واپس شه، ارجعي من حیث طلعتې، چې کم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه، نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه د توبې د بندېدو دروازه ده. بس د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی رونو، توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ. بس بیا به معلوم ډېر شي، خو ټول به کفر کفري، د خدای نوم باندې څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیہ السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخیستلی کېږي. د خدای نوم چې اخیستل بند شو، فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلق به لګي، څوک به دکاندار وي، هغه به کپړه خوره کړي په ګاک پې خرڅوي، ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو سارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نوړی به رالي د خپلې خولې ته به اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به، د عاشورې لسمه د جمعې ورځ، او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي، چې شپېلی ووایي، دې شپېلی سره به د خلقو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړی خولې ته اوچته کړې ده، خولې ته به ونه رسي او ثابتې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده، را وبه نن غاړې او ثابتې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه، هغه به په هغه خپل خټه وانه کړي چې ثابتې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي، دا ټول ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کم خلک دفن دی، که مسلمانان دي او که کافران دي، د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل، ختم شو. یو مضبوط غلزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي، ختم. ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي، په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده، دا به خدای بیا خوره کړي. او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي، چې دا شپېلی ووهي، هغه روحونه به ته راشي، خپل وجود ته به ننوځي. او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي، اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي، او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت، د دې به سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی؟ یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هېڅ چرې نه کېږي. څومره نظام الله پیدا کړی دی، مونږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به مونږ نه تپوس کوي
څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. ورونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کمې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي. لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بې عزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی. د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي. شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي. شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي. هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رزیلان بی. کم چې نیکان خلک هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي. هغوی به وایي موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کم رزیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کم چې نبي صاحب فرمایي. او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کم دغې حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبي علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي.